وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې دغه افغانستان کې چې قندارۍ غاړه ورته وایي دا څرنګه ده په اسلام کې. دی وایي دغه ورور وایي چې بعضې خلک په دې اعتراضونه کوي، وایي چې دا په اسلام کې اصل نه لري. نو محترمه وروره، باید یو څوک چې عالم وي زر خشکه ونه کړي. علم یو لوی بحر او دریاب ده. علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله یو تحقیق کړی ده، کشف الریب عن الجیب. جیب ګریوان ته وایي. امام جلال الدین سیوطي رحمه الله نه چا پوښتنه کړې ده چې ګریوانونه دوه قسمه ګریوانه دي. یو دغه ګریوان ده چې په دا سینه باندې وي، د عامو خلکو په سینه باندې. یو دغه ده چې په دا اوږه باندې کم ګریوان وي. نو امام سیوطي نه چا دا پوښتنه داسې کړې ده چې دغه چې په دا سینه باندې کوم ګریوان وي دا د یهودو عادت ده، او دا چې په دا سینه باندې کوم ګریوان وي نو دا ګریوان چې ده دا وایي د مغاربو عادت ده چې دې ته مصریان فتحه حیدریه وایي. داسې پوښتنې تیر کړې چې دغه ګریوان چې په دا اوږه باندې وي چې فتحه حیدریه ورته وایي، نو وی دا سائل داسې پوښتنه تیر کړې ده چې دغه سنت ده د دې اوږې والا ګریوان، او هغه چې په سینه باندې ده ان الاول شعار اليهود، هغه د یهودو شعار، ان الاول شعار اليهود ده. نو د جواب ورکړی د امام سیوطي داسې وایي: لم أقف في كلام أحد من العلماء على أن الأول شعار اليهود، بل الظاهر أن الذي كان عليه قميص النبي صلى الله عليه وسلم ففي سنن أبي داود باب في حل الأزرار. حاصل یې داسې د محترمه چې سنت ګریوان دغه ده چې په سینه باندې وي، دا جایز ده. دغه چې دا د یهودو عادت ته دا نه ده، هغه نو سنت دغه ګریوان ده. نو دینه دا نه معلومیږي محترمه چې دا نور ګریوانونه په اسلام کې جایز نه دي. نو دلته امام سیوطي بحث پې کړی ده. سنت ګریوان دغه ده چې په دا سینه باندې وي وروره. ځکه یو صحابي ده معاویه بن قره، دی وایي زه رسول علیه السلام ته راغلم فی رهط من مزینه فبایعناه وان قمیصه لمطلق. د رسول علیه السلام کمیس چې و هغه خلاص و، د تڼۍ خلاصې وي چې تاسې ګروۍ ورته وایي، دا خلاصې ولې. نو دی وایي فبایعته ثم ادخلت یدي فی جیب قمیصه فمسست الخاتمه. او نو دغه دوه صحابه به تڼۍ خلاصې ګرځېدل، ځکه دوی هلته رسول الله لیدلي و چې تڼۍ خلاصې وي، دوی به هم خلاصې تڼۍ ګرځېدې. نو امام سیوطي وایي چې سینه باندې ګریوان دا سنت ده. دلته امام سیوطي په دې باندې بحث کړی په حاویل الفتاوا کې. علامه شهاب الدین آلوسی په تفسیر روح المعانی کې هم دا بحث کړی، خلیل احمد سهارنپوري بذل المجهود کې هم کړی. نو اصل سنت ګریوان محترمه دغه ده چې په سینه باندې وي. خدا که په اوږه باندې ګریوان وي لکه د مونږ په افغانستان کې په کندهار خلکو کې چې عادت ده، هېڅ پروا نه کوي محترمه، دا زوائد سنت دي وروره، دې باندې لوم و ملامتیا نسته شرعا. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې.